ښه اوس فرض وکړئ موږ خو دا څه ویډیوګانې تېره ویډیو کې موږ ویلي چې 4 قسمه کارونه دي که نه. یو نفر اوس راځي چې نه پیسې لري او نه ایکسپیرینس لري، هیڅ هم نه لري، که تجربه هم نه لري، د مخکې چیرې وظیفه هم نه ده کړې او تاسو د خبرې مطابق هغه اول که هیڅ هم نه لري باید امپلایمنټ نه شروع کړي، دا بیا څنګه پیل وکړي؟ دا ډیره ښه خبره ده. راځئ یو شی درته په واضح شکل وایم. او هغه دوستان چې تجربه هم نه لري او پیسې هم نه لري، دوی ته تر ټولو ښه ټاکنه دا ده چې امپلای شي. په داسې حالت کې چې متاسفانه زموږ ډیری موټیویشنل سپیکر خلکو ته ښایي چې تاسو د نورو سره نوکري مه کوئ، د نوکرۍ نه راووځئ او ځان ته تجارت شروع کړئ. دا په خپل ذات کې اشتباه ده. که ته تجربه نه لري او که ته په یو برخه کې مهارت نه لري او په هغې برخه کې دننه کېږي، هلته ډېر غټ نور نهنګان دي. فکر وکړه ته داسې سمندر ته ورښکته شوی یې چې هلته نهنګان دي او ته یو کوچنی ماهي او په ډېرې اسانۍ دې خوري. زما یو ځوان بیچاره 3-4 کاله زحمت وباسي چې 1,00,000 افغانۍ پیدا کړي. هغه راځي د یو موټیویشنل سپیکر خبرې اوري او په جوش کې راځي او بیرته ځي یو شخصي تجارت شروع کوي چې هغه اصلا په اصولو نه پوهېږي. 1,00,000 روپۍ هم ځي، 50,000 پسې نور هم قرضداره کېږي او بیا په عمر کې تجارت نه کوي. او داسې ځوانان موږ په لسګونه ځلې لیدلي دي چې یو ځل تجارت شروع کړی پکې ناکام شوي، ځکه اصول او اساسات په بنیادي شکل نه دي تشریح شوي. نو هغه ځوانان چې تجربه نه لري، هغه ځوانان چې د تجارت نه علمیت نه لري او آماده نه دي، دوی مثلا یو مثال ورکوم، یو لرناک یو ټریننګ دی، نه تاسو یې لرئ، دا بهترین چانس دی د دوی دپاره چې وشي کولی از امپلای ځان پکې ښکاره کړي او بیرته از انټرپرینرشپ راووځي. ولې د یو لرنا برخه یو ټریننګ جوړوي خلکو ته؟ ضرورت څه دی؟ ولې مستقیم ورته نه وایي چې تجارت شروع کړي؟ چون دوی نه غواړي د خلکو سره دوکه وکړي. دوی هغه تجارتي پروسس ده، اوس شعوري یا غیر شعوري، اما ورته ژمن دي. نو لومړی پړاو کار کول دي او کارمن پاتې کېدل دي او هغې دپاره یو سکیل درلودل دي. دقیقا. راځئ شاید انور یو مثال ورکو. په پښتنو کې ډېر پیژنئ، دی کارمن پاتې شوی دی ځکه نن چې دی وایي چې زه شخصي تجارت لرم. د څومره ځایونو کې کار کړی، څومره ځایونو کې نوکري کړي. نو اوس تاسو ځان سره یاداشت کړئ، تجربه نه لرئ او غواړئ تجارت شروع کړئ. لومړنی کار چې کوئ باید د خلکو سره نوکري شروع کړئ. د نوکرۍ دپاره باید اول په خپل سکل یا مهارت باندې پوه شئ. دا لومړی شی ده چې تاسو یې کوئ. زه یو مثال ورکوم. په دې مثال کې فقط مثلا مشخصا د ځان اړوند وایم. زه فکر کوم زما مهارت دا ده چې ښه ویاندویي کوی شم. مهارت مې هاسټینګ ده. رایټ. کله چې زه پوه شوم چې زه په ویاندویۍ کې جوړه نه لرم او دغه مهارت زه لرم او دا کولی شم په خلکو باندې خرڅ کړم، اوس همدغې مهارت ته په کتو سیل ایریا پیدا کوم. سیل ایریا څه معنا؟ چې زما دغه هاسټینګ ته څوک ضرورت لري. مثلا وایم زه کولی شم دغه د خپل هاسټینګ مهارت په میډیا کې سیل کړم. صحیح. پس دوم برخه هم زما تکمیل شوه. دریم پړاو کې چې زه کار کوم ډاکومنټس دي. اوس د دې د خاطره چې زه مې دغه خپل هاسټینګ یا د ویاندویۍ مهارت په میډیا کې خرڅ کړم، باید زه اسناد ولرم. اسنادو نه زما موخه څه شی ده؟ مثلا سی وي باید آماده کړم. صحیح. کله چې ما سی وي آماده کړه، د هغې نه وروسته یو بل پړاو لرم. د دې سی وي د لیږلو دپاره مونږ لرو اپلاینګ. د اپلای بیا 2 ډوله دي. یو ډایرکټ اپلای ده، بل انډایرکټ اپلای ده. او د هغې نه وروسته چې زه اپلای کوم، زما دپاره وروستی شی چې کوم پاتې کېږي هغه کمیونیکیشن ده. که دې فورمولایزیشن ته زموږ ځوانان توجه وکړي، په ژوند کې دوی نه ناکامیږي. زه مثال ورکوم. شکیب وایي چې زه ډېره ښه ویاندویي کوی شم. د دې ویاندویۍ په بیس شکیب خپل ځان ته سل ایریا پیدا کوي. سل ایریا یې میډیا ده. په میډیا کې حداقل 15 تلویزیونونه چې د ده خوښېږي د یاداشت دی. مثلا یو لرنا ده، د هغې نه وروسته طلوع ده، د هغې نه وروسته مثلا شمشاد ده، د هغې نه وروسته مثلا آریانا ده، د هغې نه وروسته چې د مثال فکر کو آینه ده. صحیح. اوس د دغه 4 یا 15 تلویزیونونه چې د ټارګېټ کړي دی تعقیبوي. چې د دوی په اړه څېړنه کوي، ګوري حتما په دې 4 یا 15 ځایونو کې یو ځای خالي شته دی چې د ده په درد وخوري.
که دا خالی ځای نه وي، ځي وزارت اقتصاد ته، اکنامي. وزارت اقتصاد کې ځي د میډیا برخې ته، د هغه برخه معلومه ده. وزارت دفاع ته ځي د میډیا برخې ته. زموږ اکثرا ځوانان هر ځای ته ځي او غواړي هره وظیفه پیدا کړي، ځکه هیڅ هم ورته نشي پیدا کړي. مثلا بعضې دوستان موږ نه خپله سوال کوي چې یو وظیفه کې ما ته ووایي چې زه کار وکړم، زه چېرته یم چې شي کې هره برخه کې چې نو دا هره برخه ای خیر یوسي. نو ستا سکل که ته دغه لومړی پړاو پوره نه کړې، دا ماته زښته ډېر مهم دی. دا که ته چېرته په دې پوه نه شي چې ستا سکل یا مهارت څه شی دی، دا نور پړاوونه ټول بېمانه دي. ته هېڅکله نتیجې ته ولو وظیفه پیدا کړې، 2-3 میاشتې وروسته به یې بېرته ویستی. اکثریت ځوانان چې نن ناست دي او زموږ دا دویمه برخه ګوري، ډېره زیاته مهمه ده. دوی د ځان سره یاداشت کړي چې د دوی سکل په څه شي کې دی، او دا سکل ضروري نه دی چې تنها هاسټینګ کړي. مثلا زه یو ډېر ښه ډاکټر هم یم. زه تاسو ته یو ډېر واضح مثال درکړم. تاسو کولی شئ په دې شکل هم وکړئ چې اول مو هاسټینګ کړي، دوم مثلا ډاکټر، صحیح، دریم مثلا کولی شم زه دغه ونیسم ګډ کمیونیکیټر. صحیح. اوس هاسټینګ کې چېرته زما نتیجه ورنه کړه، اول په هاسټینګ کې زه وایم چې څومره ډېر ځایونه دي. وزارت اقتصاد کې ځم د میډیا برخې ته، وزارت داخله کې ځم د میډیا برخې ته، د ټولو تلویزیونونو دروازه ټک ټک کوم، د ټولو راډیوګانو دروازه ټک ټک کوم. بالاخره یو ځای کې راته مثبت جواب راکوي چې زه په خپل مهارت پوهېږم، او وروسته د دې چې زه په خپل مهارت باندې پوه شوی یم، په مطلق شکل زه په خپل مهارت باندې پوه یم. اوس د هغې نه وروسته زه په خپل سل ایریا باندې پوهېږم چې زه ځان چیرته خرڅوی شم. دغه پښتو کې کیدای شي خپل ذات کې دغه لغت لږ څه دغه غلیظ چې ځان خرڅول، اما په اصل کې کله چې ته کارمند کېږي ځان به خرڅوي. نو لومړی خبره زما مهارت شو صاحب. زما مهارت په څه شي کې دی؟ په هاسټینګ کې دی. دا هاسټینګ چیرته زه خرڅوی شم؟ هر هغه ځای کې چې رسنۍ، هر هغه ځای کې چې ویندویي ته اړتیا وي. اوس زه نشم کولی چې مهارت لرم په هاسټینګ کې، خو غواړم وظیفه پیدا کړم په شفاخانه کې، ځان ته په عملیات خانه کې. ځکه زموږ اکثرا ځوانان ناکامه پاتې کېږي. سل ایریا ده چې مشخصه کړه، بیا به ته ځان ته یو لست جوړوي. زه غواړم دا په بل پړاو کې تشریح کړم. د سل ایریا دپاره سل ایریا لست چې ورته کوم وایي، ته به لست جوړوي، او دا لست باید ستا 3 آپشنه ولري. اول ټاپ آپشنز چې کوم ورته وایي، دوم میډیم، دریم لا. ته کولی شي په ټاپ آپشن کې مثلا طلوع نیوز راولي، حداقل 10 دانې باید لست کې. په میډیم آپشن کې مثلا کولی شي شمشاد راولي. البته یو خبره وکړم، کیدای شي یو چاته ټاپ آپشن کې شمشادي، زه فقط خپل ځان ته په کتو دا مثال ورکوم چې زما د میډیا ملګري خفه نه شي. په لا آپشن کې ته کولی شي وایي چې که هیڅ شی هم نه شو، شروع کوم یوټیوبر کېږم، خپل شخصي بزنس شروع کوم. نو اوس تاسو یو لطف وکړئ، خپل یو لست د مهارتونو جوړ کړئ. هغې لست د مهارتونو ته په کتو راشئ، ځان ته سل ایریا مشخصه کړئ، او په خپل سل ایریا کې یو بل لست جوړ کړئ، د ټاپ آپشن، د میډیم آپشن، د لا آپشن. وروسته د هغې نه مو چې دا جوړ کړه، راشئ د ډاکومنټس برخې ته. اوس تاسو ټاپ آپشنز د سی وي لیږئ. اول باید وګورئ چې طلوع نیوز کې هاسټینګ ته چې ضرورت لري په کوم شکل هاسټینګ. مثلا زه ټاپ لیست کې یو مثال در کوم، طلوع نیوز لرم او طلوع تلویزیون لرم. صحیح ده؟ صحیح. اوس ما یوه سی وي جوړه کړې ده، دلته یو دغې ته ویان ته ضرورت لري چې پالیټکس پروګرام کې دي، او دلته یو ویان ته ضرورت لري چې سوشل پروګرام کې دی. افغانان خپل اساسي اشتباه پوهېږي چیرته کوي، دوی یوه سی وي لري چې دواړو ته یې لیکي. تاسو کله هم چې غواړئ وظیفه پیدا کوئ، پالیټکس ریکوایرمنټ به ګورئ، دغه ډسکرپشن چې یو څوک ورکوي بې معنی نه ورکوي، هغې ته په کتو به خپله سی وي جوړوئ، ورلیږئ به. او کله چې سوشل برخې ته راځئ، بیا به دې سی وي کې بیرته تغیرات راولئ، د هغوی ډسکرپشن ته په کتو به سی وي لیږئ. یعنې هر ځل چې تاسو سی وي لیږئ باید پکې تغیرات راولئ. د خپله یو لرنا ته امتحان اخلي نه، تا ته څومره سی وي ګانې رالیږل شوي دي چې کیدای شي د 2018 کال د یو فرد، او هیڅ اپډیټ پکې نه راغلی، او اصلا ستا ډسکرپشن چې کوم د هغې ته په کتو یې داسې یو څه نه یې لیکلي چې ته هغه شارټ لیست کړې. همداسې ته. صحیح. نو دا اشتباه باید هیڅکله تاسو ونه کوئ. نو په ټوله کې
زه غواړم ووایم که چیرته غواړئ کارمند شئ په دوه شیانو ډېر فوکس وکړئ. اول د خپلو مهارتونو لیست جوړ کړئ، دوم د خپل سل ایریا لیست جوړ کړئ او د خپل سل ایریا نه وروسته دغه سل ایریا لیست چې کوم دی دې ته اصلا ټارګټ لیست هم وایي. خپل ټارګټ لیست هم جوړ کړئ. چون درس ډېر خسته کن نشي، زه فکر کوم د نن دپاره هم دغه دوه اپشنونو په جزئیاتو چې وغږېدو بسنه کوي. کولی شو بلې ایپي کې بیا لاړ شو په هغه پاتې اپشنونو که دې خوښوي. بیخي صحیح ده.